وزیر سرحدات، اقوام و قبایل امارت اسلامی در ادامه دیدارهایش با برخی باشندگان کشور این بار به ولایت زابل سفر کرده و با مردم ولسوالی دایوچان این ولایت دیدار کرده است. نورالله نوری وزیر سرحدات، اقوام و قبایل امارت اسلامی گفته است که با آمدن امارت اسلامی به تمامی اختلافات نقطه پایان گذاشته شده و هیچ نوع تبعیض قومی، زبانی و نژادی وجود ندارد. به گفته آقای نوری، امنیت، ثبات و آرامش کنونی در کشور نتیجه فداکاری و قربانی‌های مردم افغانستان است. و تصریح کرده که اکنون دوران جنگ به پایان رسیده و مرحله آبادانی و توسعه کشور آغاز شده است و هر افغان مسئولیت دارد تا در بازسازی و پیشرفت کشور سهم بگیرد. د افغانستان پر خاور خپل تسلط راوستلی په افغانستان کې که زموږ دوست او که مو دشمن و عام اعلان شو. قوم، تنظیم، سمت، نژاد، منطقه هیڅ ته به څوک کار نه کوي. یوازې ته پاره د اعلا د کلمت الله به څوک کار کوي. په شل کلنه دوره کې که مو څونه زحمتونه ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، لله الحمد نن مو هغه ارزوګانې تر سره شوې. دغه شی نعمت وبولو او مضبوط ونیسو، محکم ونیسو. وزیر سرحدات، اقوام و قبایل امارت اسلامی تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور را از دستاوردهای دیگر کابل پس از به قدرت رسیدن دگرباره امارت اسلامی در نزدیک به 5 سال گذشته می‌داند. و در بخش دیگر از سخنانش افزوده که پروژه های بزرگ اقتصادی در چند دهه گذشته به علت آنچه که اختلافات، غلامی و ترس از کشورهای بیرونی می‌داند متوقف مانده بود، اما اکنون به گونه جدی کار روی پروژه های زیربنایی جریان دارد. دا د نظام فریضه او وجیبه ده، خو په اساس کې چې جهاد بریا پیدا کړه، هغه غټ اساسات ته مخه په لاس باندې رالو چې هغه ازادي ده، هغه اسلامي نظام ده، هغه امنیت ده، هغه وحدت ده، هغه اقتصاد ده، هغه سیاست ده. په دې ټولو چارو کې لله الحمد اسلامي امارت نن کامیاب ده. در این نشست عالمان دین و بزرگان قومی ولسوالی دایوچان زابل اطاعت و هماهنگی در صفوف امارت اسلامی را بی‌نظیر توصیف کرده و افزودند که پس از 15 سال نظام امن بر افغانستان حاکم شده است که به باور آنان در جهان نظیر ندارد. و گفته آنان اگر این وحدت و همبستگی حفظ شود، افغانستان در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی و پیشرفت‌های بیشتری دست خواهد یافت. بزرگان قومی همچنان از حکومت خواستند تا در زمینه ساخت و توسعه جاده‌ها، کلینیک‌ها، مکاتب و شبکه‌های مخابراتی در این ولسوالی توجه بیشتری داشته باشد. وزیر سرحدات، اقوام و قبایل امارت اسلامی خدمت به مردم را بر حکومت فرض دانسته و بر خدمات رسانی بهتر به مردم تاکید کرده است. دومره غټي پروژې چې د داود خان په وخت کې په نظر کې نیول شوې وي یا په بل عبارت باندې بررسي شوې وي، په دې 50 کلنه دوره کې څوک نه پروت وانهدی. د جنګونو اختلافونو له وجې څخه چا لاس نه سوی ورغځولی، یا د شرق له بیرې یا د غرب له بیرې، یا د بل د غلامۍ له وجې چې دی به د بل چا غلام و تصرف یې نه شوی کولی. اما نن چې اسلامي امارت بریا راله او فتح یې وکړه، هغه غټې پروژې چې دغه پروژې پر خپلو پښو ودرېږي، لکه قوشتېپې کانال ده، کاسازر یو برق تولیدوي، ټاپي پروژه ده چې هغه به ګیس راولي، ریل پټلۍ ده چې دغه څلور سره هغه پروژې دي. په نن سبا کې به له دې څلورو سره پروژو د افغانستان خلک استفاده کوي. 15 ورځې به صبر وکړو، 50 کاله دې په جنګو کې صبر کړی، 20 کاله دې د امریکایانو تر اور لاندې زغملي دي، خامخا به له تا 15 ورځې نورې غواړي. په یوه ورځ باندې ټول مشکلات د نبی علیه السلام اله العالمین نه دي حل کړي. نورالله نوری وزیر سرحدات، اقوام و قبایل امارت اسلامی همواره در تمامی نشست‌هایش با مردمان کشور بر حفظ وحدت، اطاعت از امیر و خدمت رسانی به مردم تاکید کرده و از مخالفان سیاسی حکومت نیز خواسته تا به کشور بازگردند و در آبادانی افغانستان یکجا با امارت اسلامی سهم بگیرند.